په یو لرې پراته کلي کې یو نیک ځوان چې زبیر نومیده له خپلې وفادارې میرمنې شبنم سره په یو ډیر زاړه او خټین کور کې اوسیده. د زبیر د ژوند تیرول اسانه نه و. هغه به هره ورځ له لمر خاته مخکې د کوره ووت او د خلکو په پټیو کې به یې سخته خاواره مزدوري کوله. خو د زبیر او شبنم په کور کې یو عجیبه برکت و. د هغوی د کور مخې ته یو بیکسه بوډا او د هغه بوډۍ میرمن اوسیدل. زبیر او شبنم به هره شپه خپله ډوډۍ له هغوی سره نیمه کوله. هغوی به څلور واړه یو ځای په دسترخوان کېناستل او داسې به یو بل ته مینه ورکوله لکه یو رښتینی کورنۍ. زبیر به د هغو سپین زیرو خدمت داسې کوه لکه د خپل مور او پلار خدمت چې کوئ. هغه بوډۍ مور به تل ورته په ډیره مینه ویل: زبیره بچیه، ته زموږ د تورو تمو رڼا یې. الله به ستا دا نیکي هیڅکله ضایع نه کړي. یوه ورځ زبیر د لرګیو ماتولو لپاره یو لرې ځنګل ته لاړ. لمر ډیر تیز و او زبیر په خولو کې ډوب و. په ځنګل کې هیڅ څوک نه ښکارېدل. یو دم یې ولیدل چې یو ډیر کمزوری بوډا په لاره روان دی او د ډیرې تنګې نږدې دی چې بیهوشه شي. هغه بوډا زبیر ته غږ وکړ: بچیه، په دې لمر کې مې ستونی وچ شو، آیا لږ اوبه لرې؟ زبیر سمدستي خپله د اوبو بوتل راواخیست او په ډیر احترام یې بوډا ته ورکړ. بوډا چې کله اوبه وڅښلې، د زبیر په سر یې لاس کېښود او په مسکا یې وویل: ای نیک بخته ځوانه، ستا په زړه کې د انسانیت درد شته. نن شپه چې کله سهار کېږي، ستا په انګړ کې د مڼو په ونه کې به یو د سرو زرو مڼه پیدا شي او له دې نه وروسته به هره شپه ستا ونه همداسې د سرو زرو میوه نیسي. دا ستا د خدمت او د هغو سپین زیرو د دعاو بدله ده. زبیر په حیرت کې کور ته راستون شو او هر څه یې شبنم ته ووایي. سهار چې کله دواړه انګړ ته ووتل، د ونې په منځ کې یې یوه داسې منډه ولیده چې لکه د ستوري په څیر ځلیده. دا رښتیا هم د سرو زرو وه. زبیر هغه منډه په ډیر احتیاط ښار ته یوړه او یو لوی زرګر ته یې وښوده. زرګر په حیرت کې وویل: دا خو بیخي نادره او خالص سره زر دي. هغه زبیر ته د پیسو ډیرې کڅوړې ورکړې. زبیر لومړی بازار ته لاړ. د ځان او شبنم لپاره یې نوي کالي واخیستل، خو تر هر څه ډیر یې د هغې بوډي مور او بوډا پلار لپاره قیمتي میوې، ښه خواړه او نوي ګرم کالي واخیستل. هغه شپه کله چې هغې څلور واړه یو ځای ډوډۍ ته کېناستل، د بوډا او بوډي په سترګو کې د خوشحالي اوښکې وې. په کلي کې د زبیر د مالدارۍ آوازه لکه د ځنګل د اور په څیر خپره شوه. د زبیر ورور زرخان چې ډیر کینهګر و، په غوسه شو. هغه له خپلو ملګرو سره مشوره وکړه: دا زبیر څنګه په یو څو ورځو کې داسې بدل شو؟ موږ باید پوه شو چې د دې په کور کې څه روان دي. یوه شپه زرخان او د هغه ملګري د زبیر د دیوال تر شا پټ شول. هغوی په خپلو سترګو ولیدل چې په نیمه شپه کې په ونه کې یوه ځلیدونکه مړه راښکاره شوه. زرخان په مکارۍ سره وخندل او ویې ویل: دا ونه به زما وي. هغوی په بله شپه کله چې زبیر او شبنم په خوب کې وو، په ډیر احتیاط انګړ ته ورننوتل. زرخان خپله لاس رووځوو او هغه د سرو زرو مڼۍ یې له ونې څخه په زور راوشکوله. آیا زرخان به په دې غلا کې بریالی شي؟ او کله چې زبیر سهار پاسیږي او خپله ونه خالی ویني، نو د هغه به څه حال وي؟ آیا دا معجزه به همدلته پای ته ورسیږي او که کیسه به کوم بل غټ موړ واخلي؟ دوستانو، که غواړئ پوه شئ چې په دویمه برخه کې څه کیږي، نو همدا اوس ویډیو لایک کړئ، په کمنټ کې خپله رایه ولیکئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو د دویمې برخې څخه خبر شئ. دویمه برخه تر لومړۍ هغې هم ډیره جالبه ده.